خوست کې د کلنیو نتایجو پر دوام نن د متون بابا خصوصي علي لیسې له لوري د لومړۍ دورې په توګه 24 کسان فارغ او د ټولنې د خدمت جوګه شول. د مسؤلینو په وینا چې دوی په وطني او ملي روحیه روزل شوي او د هیواد لپاره به په بېلابېلو برخو کې د خدمت جوګه وګرځي. شانداره مراسم نیول شوي وو او موږ خوښ وو چې په فضا کې دغه مراسم لمانځو او تاسې نه هم ډېره مننه. د یاد لیسې زده کوونکي له رهبرۍ او ښوونکو مننه وکړه چې د دوی په روزنه او هڅونه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او دوی د دې جوګه کړي چې په راتلونکي کې د هیواد په درد وخوړل شي. ډېرې کمې پرکې دي په ژوند کې او دا زما د مورکۍ ډېره لویه هیله وه چې دولسم ټولګي خپلو لیسې استادانو او ګران مدیر صاحب څخه ډېره مننه کوم چې دا هیله د دوی په مرسته پوره شوه او زه فقط په دې بسنه نه کوم، زه غواړم نورې زده کړې وکړم او مورکۍ او خپل هېواد ته نورې خوشحاله کړم. موږ په خپلو استادانو ویاړو. متون بابا د ښوونې او روزنې لومړی زانګو ده. متون بابا د ښوونې او روزنې چانس. موږ له خپلو استادانو راضي او موږ ته ښه تدریس کوي. باید یاد کړو چې په خوست کې د دولتي لیسو ترڅنګ ګڼې خصوصي لیسې هم فعالیت کوي چې د زده کوونکو د روزنې په برخه کې له ولسونو خپلې هلې ځلې نه سپموي او په لړ کې ګڼې عملي او علمي تجربې له زده کوونکو سره شریکېږي چې د زده کوونکو د پرمختګ سبب شوي دي.